یا الله که ته واپس کړې چادر له ورځو موږ مه واپس کوو د خپل الله کله چې موږ تا ته یوازې پرېږدي نو په موږ باندې هم رحم وکړه یا الله کله چې دا بچي دا مال دا ښځې او دا دنیا والا موږ یوازې تا ته کښېږدي نو یا الله په هغه ورځ په موږ باندې خپل خاص رحم وکړه یا الله په موږ باندې یا الله موږ د قبر په امتحان کې کامیاب کړه یا الله موږ د قبر په امتحان کې کامیاب کړه یا الله موږ د قبر په امتحان کې کامیاب کړه یا الله ډېر یریږو د دغه مرحلې نه یا الله ته یې موږ ته اسانه کړه یا الله ته یې موږ ته اسانه کړه مرګ داسې وخت کې راوله چې ته زموږ نه راځي مرګ داسې وخت کې راوله چې ته زموږ نه راځي مرګ داسې وخت کې راوله چې قرآن او حدیث باندې مضبوط یو مرګ داسې وخت کې راوله چې قرآن او حدیث باندې مضبوط یو مرګ هغه وخت کې راوله یا الله چې ته زموږ نه راځي آخره خبره زموږ د دنیا نه لا اله الا الله وګرځوه یا الله زموږ آخره خاتمه په ایمان کا یا الله زموږ آخره خاتمه په ایمان کا یا الله د قیامت په ورځ زموږ مخونه وپړقوه یا الله د قیامت په ورځ زموږ مخونه وپړقوه یا الله موږ ته عملنامه په ښه لاس راکړه یا الله زموږ حساب کتاب اسان کړه یا الله زموږ حساب کتاب اسان کړه یا الله موږ په پول صراط باندې وواړې یا الله موږ په پول صراط باندې واړوه یا الله موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب نصیب کړه یا الله موږ ته د هغه د حوض کوثر نه اوبه نصیب کړه یا الله موږ ته د هغه د حوض کوثر نه اوبه نصیب کړه یا الله موږ ته د هغه سفارش نصیب کړه یا الله موږ ته د هغه تابعداري نصیب کړه یا الله موږ په جنت کې ملګري کړه د صحابه کرامو سره د انبیاو سره د شهیدانو د نیکانو د علماو سره یا الله موږ ته جنت الفردوس کی زیرا کا یا اللہ منگتا نے جنت الفردوس پراخ جنت تیستا یا اللہ من کمزوری گناہگارو لپکی زیرا کا یا اللہ منگ لپکی زیرا کا یا اللہ منگ لپکی زیرا کا یا اللہ دخپلو گناہونو اقرار کو یا اللہ دخپلو گناہونو اقرار کو دخپلی کمزورتیا اقرار کو یا اللہ پستا رحمت پراخ دے یا اللہ نستا د رحمت امید ساتو یا اللہ پا منگ بانی رحمتون رو روا یا اللہ پا منگ بانی رحمتون رو روا یا اللہ زمان توبی قبولی کا یا اللہ زمان توبی قبولی کا یا اللہ تران رازیش یا اللہ تران رازیش یا اللہ تران رازیش یا اللہ دا میاشتی سے ختم کجی تا زمین رازی شوی یا اللہ دا میاشتی سے ختم کجی تا منگ دا وور نازد کری یا اللہ دا میاشتی سے ختم کجی تا منگ دا وور نازد کری یا اللہ منگ تخبل دیدن نصیب کا یا اللہ منگ تخبل دیدن نصیب یا اللہ منگ تخبل دیدن نصیب کا یا اللہ یا اللہ زمانگ روجی قبولی کا زمانگ منزون قبول کا یا اللہ زمانگ دعاگان قبولی کا یا اللہ منگ پاغ مسلمانانو کی وگرزو چی روجی استاد رزاد پارنیولی او تاتی قبولی کری یا اللہ دا روجی بیا بیا راول یا اللہ بیا بیا راول پا منگ باندے یا اللہ بیا بیا راول یا اللہ منگ قدر ونکو زمان کوتاہی ماپ کا یا اللہ مگتا یا اللہ مگتا کوتاہی ماپ کا یا اللہ مگتا کوتاہی ماپ کا یا اللہ لا سورم تا توجد کری دی یا اللہ تا زمانگ زینی زمانگ آوری یا اللہ کہ تم واپس کرے چادر لبزو یا اللہ کہ تم واپس کرے چادر لبزو منگ واپس کو دقبل کرنا تانے غوانو تزور وری
ته غني، ته مالکي، ته باچایې، ته ربي. موږ فقیران یو، کمزوري یو، ګناهګار یو. نو که ته نه راکړې موږ له څوک به راکړي؟ یا الله څه چې غواړو هغه راکړه. یا الله که موږ کې څوک ګناهګار ناسي او موږ ټول ګناهګار یو، یا الله موږ وبخه. یا الله که دلته څوک ګمراه یا الله نیغه لار ورته وښایه. یا الله که څوک د توبې اراده لري یا الله طاقت ورکړه. او یا الله که څوک تا ته واپس شوی نو قبول یې کړه. یا الله، یا الله قبول یې کړه. یا الله د روژې په خوله، د روژې په دې مازدیګر کې تا ته دغه سوال کوو. یا الله ته زموږ نه راضي شي. یا الله، یا الله زموږ نه راضي شه. یا الله زموږ د مور پلار نه راضي شه. یا الله زموږ مور پلار وبخه. یا الله زموږ مور پلار وبخه. یا الله زموږ مور پلار وبخه. یا الله کوم چې مړه دي قبرونه یې د جنت باغچې وګرځوه. یا الله قبرونه یې د جنت باغچې وګرځوه. یا الله د اور نه آزاد کړه. یا الله د اور نه آزاد کړه. یا الله د اور نه آزاد کړه. یا الله، یا الله موږ چې کوم کمی د هغوی په حق کې کړی دی موږ ته یې وبخه. یا الله موږ ته یې وبخه. یا الله کوم چې مړه دي یا الله زموږ ملاقات د هغوی سره په جنتونو کې نصیب کړه. یا الله او کوم چې ژوندي دي یا الله روغ صحت وله ورکړه. یا الله روغ صحت وله ورکړه. یا الله روغ صحت وله ورکړه او آخره خاتمه په ایمان کړه. یا الله، یا الله کوم ملګري چې مسافر دي یا الله د هغوی حاجتونه پوره کړه. یا الله د دې مسافرو حاجتونه پوره کړه. یا الله، یا الله د دوی حاجتونه پوره کړه.